بسم الله الرحمن الرحیم. لیک څه د یو څوک اړتیا ورته لري. لیک د اطلاعاتو زیرمه ده. تر لیک وړاندې معلومات د حافظې له لارې لیږدول کېدل. لیک هغه معلومات زیرمه کوي چې د انسان حافظه یې توان نه لري، او لیک په لومړي سر کې په دوو برخو ویشل کېږي چې غږ لیږدونکی او مفهوم لیږدونکی ده. غږ لیږدونکی لکه انځور، نښانې او نور دي، او مفهوم لیږدونکی لکه توري یا حروف، او دا پیچلې پروسه ده. پیچلې پروسه په دې معنی چې د لیک دغه ډول زده کړه تکرار او تمرین او زده کړې ته اړتیا لري. لیک ته بشریت اړتیا لري او په لاندې برخو کې ویشل کېږي. لومړی له یاد او حافظې سره مرسته کوي. دوهم د ځای پر ځای کولو رول لوبوي، په دې معنی چې معلومات راتلونکو نسلونو ته ساتي. دریم د ټولنیزې څارنې رول لکه د اصولو او قوانینو ساتنه. څلورم تعاملي رول لکه د اسنادو، مدارکو، چکونو، رسیدونو او قبالو راکړه ورکړه ده. لیک د چا لخوا اختراع شوی ده. د لیک د پیدایښت په اړه کره معلومات نشته. د اسلامي قوانینو له مخې د لیک بنسټ وحی ده. د نړیوالو له نظره ځینې اریایي، ځینې مصري، ځینې هندي او ځینې هم د خط اصل په سامي او بابلي قبایلو او سیمو پورې تړي. برتانیایي که دایرة المعارف له 400 کالو علماو په دې هڅه کې دي چې د لیک پیدایښت تاریخ پیدا کړي. د پورته خبرې له مخې ویلی سو چې د لیک بنیاد پر الهي وحی ولاړ ده. په دې معنی کله چې برتانیکه دایرة المعارف لیکل کېده، نو د لیک د توضیح او تعریف لپاره دوی هڅې وکړې چې معلومات پیدا کړي، خو دغه علماو چې 400 کاله د لیک د پیدایښت یا د لیک په اړه څېړنې کړې وې، هغوی په دې نه دي بریالي سوي چې د لیک کره او دقیق نیټه د پیدایښت پیدا کړي. د ځینو مدارکو له مخې د لیک لومړنی ښوونکی حضرت ادریس علیه السلام ښودل شوی، د ځینو له مخې بیا آدم علیه السلام ښودل شوی ده. ویل ډورانټ وایي د مدنیت پر لوري د انسان تر ټولو ستر ګام چې و هغه د خط یا لیک ایجاد ده یا رامنځته کېدل دي. د فرانسې او هسپانیې په ځینو تاریخي غارونو کې داسې نقاشۍ موندل شوي دي چې 3 تر 10,000 مغزي کلونو پورې اړه لري. یعنې د لیک پیدایښت دومره وړاندې هم اټکل کېدای شي، خو دغه نیټې چې دي دقیق او کره نه دي. دغه راز په پخواني مصر کې داسې ځینې نقاشۍ موندل شوي چې اوسني بشر ته ډیر معلومات ورکوي. هر څومره چې بشري تمدن پرمختګ کوي، تصویرونه د پیغام له لوري د مفهوم په لور تغییرېدل. لکه مصریانو او سومریانو د سین لپاره موج لرونکی خط رسماوه، چینایانو د غوږ نیولو لپاره د 2 دروازو ترمنځ غوږ رسماوه. لومړني خلک مصریانو چې د انځورونو ترمنځ یې 24 نښې رامنځته کړې او د مفهوم څرګندونه یې کوله، چې خپله مصریان هم په دغه حقیقت نه وو پوه سوي چې دوی د بشریت لپاره څومره ستر خدمت کړی ده او لیک یې د بشپړتیا طرف ته بولی یا یې بشپړ کړی ده. له میلاد څخه 3500 کاله وړاندې د مدیترانې د ختیځو غاړو خلکو اوسني لیک ته ورته الفبا اختراع کړه، او دغه الفبا د فینیقیانو او عبریانو په وسیله بشپړه شوه. د فینیقیانو له الفبا څخه وروسته لاتیني الفبا جوړه شوه، او اوس د ډیرو غربي لیکونو بنسټ همدغه لاتین الفبا ده. د اسلامي نظریاتو له مخې کله چې آدم علیه السلام پیدا شو او دنیا ته راغی، نو لیک یې پیل کړ، او له هغه وروسته ادریس علیه السلام لیک په خپل لاس لیکلی. بل نظر دا دی چې له نن نه 2000 کاله وړاندې د اوسنۍ هسپانیې په التامیرا غارونو او د فرانسې په لاسکو سمڅو کې د خبرو انځورونه جوړ شوي دي. 1000 کاله وروسته اوسنی لیک رامنځته شوی. انسان خبرې په ټولنه کې زده کوي، او دا طبیعي خبره ده، خو د لیک زده کړه بیا ستونزمن او تمرین ته اړتیا لري. له پیدایښت سره سم ژبه رامنځته شوې ده. د لیک 160,000 کالو په اوږدو کې انسان د لیک اټکل کوي، خو لومړنی لیک چې په خټینو تختو، پوستکو، پاڼو او ډبرو لیکل شوی له 10,000 کالو وړاندې نه ځي. د اسنادو او شواهدو له مخې لومړی لیک په بین النهرین کې پیل شوی. له میلاد مخکې بین النهرین په سومر او کلده ویشل شوی و، او په بیلو ژبو یې خبرې کولې. پورته شواهد د اورک په نوم د یو پخواني معبد له زړې موندل شوې کتیبې څخه ترلاسه شوي دي. بشر ته لومړی میخي لیک له تصویرونو سره مل په لاس ورغلی ده، چې د غوایي سر د غوایي په معنی
د لمر سترګه د ورځې او پخپله د لمر په معنا او دغه ډول نورې نښې چې نیمې رسمېدلې یا د وجود یوه برخه رسمېدله او دغې یوې برخې به په هغه ټول جسم یا په هغه ټول شي باندې دلالت کاوه. وړاندې مو ویل چې د فرانسې په لاسکو سمڅو کې او دغه راز په هسپانیې کې تصویرونه موندل سوي دي چې دغه د لومړني لیک نمایندګي کوي او د ژبې او د لیک ترمنځ بیلتون دا ده چې لیک هیڅکله د ژبې اصلي برخه نه ده بلکې ژبه د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته سوې ده خو لیک د کلونو یا د څو زره کلونو یا ډېر وروسته چې کله بشر هغه ته اړتیا احساس کړې ده نو لیک یې رامنځته کړی ده. د تصویري لیک نږدې 1500 نښې موندل سوي دي یا بیلګې موندل سوي دي او لیک له میلاد څخه 3 کاله وړاندې په زړه پورې پرمختګ کړی ده. د هغه وخت نوی قلمونه د اوسنیو قلمونو نسل ګڼل کېږي. سومریان او مصریان د لیک بنسټګر دي. مصریانو به د مالیاتو د تحویل لپاره د خپلو ټوکریو شمیر په دیوالونو رسماوه. د لیک پوهنې ډېر علما د لیک اختراع د فینیقیانو کار بولي. فینیقیان د مدیترانې په غاړو سوریه کې اوسېدل، تجاران خلک وو او دغه لیک یې له ځان سره بېلابېلو سیمو ته خپور کړی ده چې په تېرو درسونو کې هم موږ دا خبره کړې وه چې فینیقیان تجاران خلک وو. دوی به له یوې سیمې نه بلې سیمې ته تلل او د خپل لیک به او ژبه به یې له ځان سره وړل او په هغو سیمو کې دغه لیک او ژبه خپرېدله. د اوسنۍ نړۍ د ډېرو لیکونو بنسټ فینیقي الفبا ده. د لیک پوهانو په وینا فینیقي لیک 22 نښې لرلې. دغه لیک د روحانیونو په واک کې و او زده کړه یې اسانه وه او د لیک پوهان وایي چې د انځورونو په پرمختګ د هغو ترڅنګ نښې او علامې ورډېرې شوې تر دې چې دغو نښو د غږونو ارزښت خپل کړ او اوسنۍ الفبا ترې جوړه سوې ده. دغه لیک د روحانیونو په واک کې و او زده کړه یې اسانه وه. دغه راز مو دا خبره وکړله چې د اوسنیو اکثرو لیکونو بنسټ همدغه فینیقي الفبا ده. نو په وړاندې درسونو کې موږ تاسې وویلې چې فینیقي الفبا څخه لاتین لیک او له لاتین لیک څخه اوسني ټول لیکونه رامنځته سوي دي. نو ټول هغه اوسني غربي لیکونه چې موږ تاسې پېژنو هغه لکه انګلیسي ده که فرانسوي ده که هسپانوي ده یا د نورو ژبو لیکونه دي د هغو بنیاد همدغه لاتین الفبا ده او د لاتین الفبا بنیاد بیا دغه فینیقي الفبا وه چې په همدې بنسټ باندې فینیقي لیک یا الفبا ته د اوسنیو ټولو لیکونو بنیاد یا بنسټ ویل کېږي.